السلام علیکم قدرمن ډاکټر صاحبان. ډاکټر بشیر احمد ظهیر یم. غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته د پیکس لوکیټر ماشین معرفي کړم. مخکې د معرفي نه د دې ماشین پارټس درته معرفي کوم یا برخې چې کومې دي. په دې کې پورته طرف ته تاسو ته ښکاري د موټور انډیکیټر برخه ده او کنیکشن انډیکیټر برخه ده او د پاور بټنه ده چې دا ماشین په چالاني ګل کېږي. او له د هغې نه لاندې بله اوږده بټنه چې پورته سر کې د اپیکل سټاپ سیټینګ برخه ده او د هغې نه لاندې برخه بټن چې دا د ساوند اجسټمنټ لپاره ده. معنا دا ده چې دا ساوند په دې کولی شي تاسو تیزې کړئ او کمې کړئ. د هغې نه لاندې چې د میشرینګ ویر ساکټ دی چې کولی شي تاسو کیبل دې کې وصل کړئ. د هغې نه لاندې یو اس بي ساکټ دی یا د یو اس بي هغه ساکټ دی چې تاسو پکې یو اس بي ورکوئ. شاته برخه کې د بیټرۍ بین دی او ورسره ساکټ دی د اډپټر لپاره چې تاسو کولی شئ ماشین دې د برقي نه چارج کړئ. د دې لپاره چې په دې ماشین باندې پوره پوه شئ نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. اپیکس لوکیټر ماشین چې عموما موږ یې په انډوډانټیک تداوۍ کې استعمالوو یا ترېنه کار اخلو، دا عموما د غاښونو د کانال په تداوۍ کې استعمالیږي. دی د دې یو کتابچه غوندې یا ګایډلاین دی. کولی شئ تاسو دا هم ولولئ. ټولې برخې په دې کې هم کولی شئ په سمه توګه تاسو وپېژنئ او دا ماشین بیا پس د هغې نه استعمال کړئ او ترېنه ګټه واخلئ. نوی پیک ماشین دی چې موږ یې انبکس کوو. دا ګوره اپیکس لوکیټر ماشین دې ته موږ عموما داسې د موبایل غوندې دی. دغه سټینډ برخه ده چې تاسو دا راقت کړئ. دغسې دا کولی شئ چې په ساحه کې یې کېږدئ لکه تلویزیون غوندې کار کوي یا هم هغې غوندې وظیفه سرته رسوي. دا ماشین عموما موږ کله چې ار سی ټي کوو غاښ ته د هغې تداوۍ په وخت کې موږ د کانال هغه لینت معلومولو لپاره او همدارنګه د اپیکس څخه د وتلي یا شاټ یا د اوور اپیکس لپاره موږ د دې نه استفاده کوو. دا برخې چې ده دا چنګک موږ دې ته لیپ کلپ وایو چې دا په عموما په غومبرو کې لګول کېږي یا په غومبرو کې وصل کېږي او پس د هغې نه موږ بیا دغه بل فایل هولډر برخه ده چې فایل هولډر برخه پکې موږ فایل نیسو یا د انډوموټور فایل هغې سره وصلوو او یا هم تنه فایل یې د هغه چوکۍ فایل لکه موږ هغه ورسره وصلوو. پس د هغې نه کار کوو. دا هغه دغه برخه ده د فایل هولډر دی. دا سکل سره ګورئ دا فایل هولډر دی. د دې چې دا شاتنۍ برخه کومه یوه ده هغه چې پریس کړئ نو فایل هولډر څوکه بهر راوځي. دا نو کیبل دی چې دا موږ د ماشین سره وصلوو په دغې ساکټ کې چې مخکې دې نه یادونه په دې کې وصلېږي. په دې شکل سره بیا په دغې برخه کې دغه کوم چې فایل هولډر کنیکټر دی دا د یو بل سره وصلېږي یا هم یو بل سره کلکېږي. دغسې دا برخه چې فشار ورته ورکړي پورته څوکې کې نرۍ ستنه غوندې راوځي. بیا په همدې کې د فایل ورکول کېږي. که هغه ایچ او کی فایل وي یا هم د انډوموټور راوټري فایل هر یو چې وي هغه ورسره وصلېږي. بیا به لیپ کلپ یا هم دغه برخه به راولئ دې سره به وصل کړئ او د هغه غومبري کې به کېدی چې دا هلته نو دې سره تماس پیدا کړي. پس د هغې نه به دا نو خپله وظیفه سرته رسوي. کله چې تاسو وصل کړئ له دې سره او فایل ورو ورو کانال ته ښکته کوئ ګورئ په دې شکل سره هلته تاسو ته اشاره هم درکوي چې فایل ورو ورو ښکته روان دی یا هم ښکته برخې ته ځي. نو کله چې دغه ناروغ د غاښ کې کېږدئ په دغه شکل سره ګورئ دا فایل صرف ایچ یا کی فایل د دې کې وصل کړی. دلته دې باندې کولی شئ تاسو کانال اندازه هم شي کې معلومه کړئ. نو پاور دپاره پورته پاور بټنه به ووهئ دا ماشین به چالان شي. چې کله چالان شو پس د هغې نه دا نو خپل کار سرته رسوي. موږ وویل چې دغه د لاسپیکر یا هم د اواز برخه د ساوند په دې باندې پورته ښکته کېږي او دا هم دغه د اپیکس ورکینګ لینک دغه سیسټم فعالولو لپاره یا د سیټینګ لپاره دې بټن نه موږ څه کوو استفاده کوو یا هم ترېنه کار اخلو. دغه فایل هولډر برخه ګورئ په دې شکل سره دا د ماشین سټارټ شو. چې کله سټارټ شو موږ بیا د دې دا برخه غومبري کې ناروغ لګوو دا بله فایل هولډر په هماغې کې لګوو او په دې شکل سره موږ د ورکینګ لینک اندازه معلوموو چې دا څومره پراخه دی یا ورکینګ لینک څومره شو او څومره نه شو. نو په دغه شکل سره موږ دا ښکته کوو د ناروغ هغه د ورکینګ لینک اندازه معلوموو تر څو دا د اپیکس نه اوور نه شي او یا هم شاټ هم نه شي ټول لینک پرې معلوموو. نو دا عموما د اپیکس لوکیټر ماشین په اړه ویډیو موږ دې باندې ډېر خواري او زحمت وباسو. کوشش کوئ چې چینل درسره سبسکرایب کړئ. د چارج لپاره موږ دغسې دا اډپټر همدغلته وصلوو تر څو دا کلک شي. دا یو اس بي دا یا فلش دی چې هماغه برخه کې مخکې موږ وویل دغه ځای کې دا ور داخلېږي او تاسو کولی شئ بیا د دې نه استفاده وکړئ او یا هم کار واخلئ. اپیکس لوکیټر ماشین بیا هم ویل چې دا عموما د غاښونو کانال تداوۍ یا
انډوټان ټیک ته دا وایي چې موږ ځینې استفاده کوو یا هم ترېنه کار اخلو. تر بلې ویډیو پورې په ځان باندې پام کوئ. زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او نور ملګرو سره شیر کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.